functions بیا یې پسې financial لګړت نو هغه به اخر کې بیا ان شاء الله تشریح کوم خو بس یې کې موږ فنکشن نور څه جوړه خو بس ډیټابیس کې هم دا فنکشن نو بس مده خو مالي رسول راځي نو خو نه راځي راله تاسو هم پيوي څه بس والے بیا مغستی خو بس کې صحیح ده کنه بدا شتم چې یاد کړ کنه بس اول موس کارم پر خود ها راځم دې زنه date and time functions تا those functions which are related date and time is called date and time functions. This is called miscode na matlab those functions which are related date and time is called date and time functions. Aga function چې هغه date or time سره تعلق ساتي like example تاسو له درکما بس یو څو پکې تشریح کوم like today now hour minute second day month year days 360 network days نسنجتي بكي نشتا network days decade ام بكي نشتا جانبري ستاتستيشيا network نشتا بكي بكي اشتنا network days etc. So today now hour minute second day month year days 360 and network days. But if I thousand peke number one today function yaad saate we can find the current date. The current date چې کوم د system date دی کنه دا ماته راکړي لکه مساوي تاسو هو د date د لپاره control semicolon به موخ کنه او د time د لپاره control shift semicolon shortcut یو کنه تا د semicolon معلوم دی تراشه ماته خو کیبورډ کې کم ځای کې دی موس والو ماته mention کړه چې دا semicolon دی نه دا مو کوزو چې پټه لا نه راوړل بس سويس نه یو semicolon کم یو دی semicolon ورجک څه بس نو پاک بس کوم نه مور باندې او colon کم ځای کې دی colon او colon تراشه وو انتخاب کته چپ مدا کا ته ولې ریچارج کې ما دې سره بولډ ځا کمیږي ته کم تکړه ستو امر پاسو مړ اوس به ته چې مایل څه شي مایل colon 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 یو سیمی colon دی ا سیمی colon semicolon خو دا وې دا دی کنه semicolon colon کم یو دی دا کاما دا کاما دا نقطه دا پیرډ semicolon چې shift سره داونی سره دغه semicolon دی ښا وګوره را پاسه لکه قاری سي tilde پکې کم ځای کې دا عمره بیکاره کرلی تکړه شوی ما تکړه د تاریخ تکړه کرلی پریس ها دا نیم غوږی ښکاري نیم راته ښکاري شاید نه احد عبدالاحد دی کسه دی عبدالحی @ کم دی @ را پاس شاباس @ وخایا چپ نور بنه دا @ کاش دا کیبورډ باندې په وینډوز کې تشریح کړو ته @ ایمیل اډرس کې مرګ لیکي هغه دوه کې دې ټیک دی کینا او فیکټوریل ساين کم یو دی فیکټوریل کم ځای کې دی factorial अच्छा बीमा का हम खा या सके
اجي سنم دستا مهران اوتوس مخين دس ولا مين خان موين بيبي موين مهين موين خركل موين كم دي فاكتوريال تاسو تا فاكتوريال واي كده فاكتوريال كم يو دي यो दो साधारण हो ना मिजान है तगड़े अच्छा that factorial sign the shift sir نو یو نیم کارونه تاسو مخبرم لک خیر دی اخو کمپیوټر دی کنه دا بازي بکی پاتې دنه دا خپل وګوره نو ګوره ټوډے ډیټ کوم یاد ساتي دلار نه تاسو دا ډیټ یو په یو راوستي شي مساوي وګوره ډیر آسان فنکشن دی ټوډے قوس شروع قوس بند بس دا انټر کا نه تاریخ پتا سول اتوماتیکلی دربه کی نو ګوره ټوډے دا وزولي کوم باس قوس شروع قوس بند دا فنکشن دی موږ سره باس ناو سکار کوي now function it gives the current date and time اگر یاد ساتے system date and time یادی دی ماتا system date and time رکھی کم چستا پا دی کمپیوٹر کی date and time دی نو مساوی now دا با enter کے تاسو گوری چکل تاسو لدا سی در کی مطلب دا دی چستا پا دی کالم کی سپیس نشتا دی نو سپیس ہوتا ورکی automatically date em در کو time em دل در current کو ساتھ بیٹی میں بیٹیاں بدر کی سسٹم ڈیٹ اینڈ ٹائم دیکھا نا باید ذہن کی تاسو یادو صاحب ہے وګوره کچرتا کنټرول سیمی شفٹ سیمی کالن سره دا ټایم راولې وګوره کنټرول پلس شفٹ پلس یا ساته دا سیمی کالن دی وګوره دا سیمی کالن دی او دا دوه چې کم دی یا ساته دی ته کالن ویل کی کالن دا شفٹ سره راځي نو مطلب دا دی چې کلم تاسو دینا منت اخلې نو مساوي وګوره منت سوري ډیټ منټس د زرا لما منټ نو ګوره چې کلم کلیک کم انټر می کنو دینا ما منټ را واغستل که چرته زته اور راخلما اور سات ته راخلما نو مساوي اور او د قسل به کې انتخاب کې تاسو دا به انټر کې دي سره نو ګوره څومره آسان طریقې سره چې کله تاسو منټس راخلې کنه نو سلیکټ اني سیل یو سیل به انتخاب کې تاسو او چې کله اور زراخلم اور نو ګوره سلیکټ اني سیل یو سیل به انتخاب کې تاسو اور هم راغستې شې سره نو سبا دنه سوک تپوس کی باج دا سم منټس ان اور د لارې نواله کنټرول سیمی کالن سره تاسو ر ډیټ تر گئی ګوره کنټرول سیمی کالن سره زم مساوي ډیټ راخلم ډیټ دې کړه ډیټ کم یو دا اب اتوماتیکلی تاسو ر درکی او کوم مساوي وګوره دلته ز منت راخلم نو ګوره صرف د قسل به انتخاب کوم او دا منت پدې زنه 1 منت کنه ما سره مساوي کزه چرته ایر ته راخلم نو ګوره دا سیل به انتخاب کوم او دا به انټر کوم نو ګوره 2017 نو ګوره څومره آسان طریقې سره کتا سو ډیر اخلې نو یو سلیکټ اني ډیټ سیل کنه چې په کوم سیل کې تاسو ډیټ یې هغه به انتخاب کړئ کتا سو منت را لې سلیکټ اني منت سیل به انتخاب کړئ او کنه تاسو ایر راخلې نو سلیکټ اني ایر سیل هغه انتخاب کړئ او د لارې نه استفاده وکړئ تاسو یو دو فنکشن پاتې شو ان شاء الله سبا ته به تشریح